بسم الله الرحمن الرحیم یسبح لله پاکی بیانی د الله تعالی د پاره ما غس فی السماوات چې پسمانو کړي و ما فی الارض چې پسما کړي له الملک غد پاره بادشاہت ته وله الحمد غد پاره ستاینې دي صفاتونه دي وله الحمد غد پاره ټول صفاتونه دي د خدای تو او هو علی کل شیء قدیر الله تعالی پر سبحان قدرت والا دی هو الذی الله تعالی ذات خلقکم چې تاسو پیدا کړی فمنکم نزن تاسو نه کافرون کافر دی ومنکم نزن تاسو نه مؤمنون مؤمنان دي والله الله تعالی چې بما پاس ما تعملون چې تاسو عمل کوي بصیر لیدون کړي خلق السماوات والارض الله تعالی پیدا کړل اسمن والارض زمکا بالحق په حق سره وصورکم او شکرونه جوړ کړل تاسو فاحسن صورکم نو خستکړي دي شکرونه تاسو وإلیه المصیر خاص د الله طرف ته واپس دي یعلم الله پویږي ما پاسمانه په سماده چې بس مانو کی ولا دیو پزما کی و یعلم الله تعالی پویږي ما پاسمانه تستیرو چې تاسو پټ کوی او ما تولینو چې تاسو ښکارا کوی والله الله تعالی چې علیمون په ذات به ذات الصدور پزړونو په خبرو د زړونو په خبره باندې یا بذات الصدور په خبرو د سینو باندې علمیاتکم ان دی راغل تاسو ته نبو الذین واقعات دا کسانو کفر چې کافران دي کفر کړل من قبل پخوانا من قبل مخکنا فذاقوا چوس کلوی وبال امرهم عذاب د کار خپل ولهم در په عذاب علیم عذاب دې درناک ذالک دا عذاب بانه دا زکه چې یقینا کانت تاتیم راغلی دوی ته رسولم پیغمبران د دوی بالبینات په ښکار دلایل سره تاتیم چې راتل کړي رسولهم رسولانو د دوی بالبینات په ښکار دلایل سره فقالوا دی خلق بوي ابشرن آیا بندگان دي يهدوننا چې موږ ته هدایت کوي موږ ته لار کوي انسانان دیو موږ ته خو نه کوي موږ ته لار کوي فکفرون دوی انکار کو کفر کو وتولوا او دوی واپس شو واستغنى الله او بے پروا د الله تعالی واستغنى الله او بے پروايي ښکارا کړل الله تعالی د دوینا والله غنی حمید الله تعالی بے پروا دی او حمید صفاتون والده صفات کړی شوی زام الذین خیال له ګمان له دا کسانو کفر چې کافران دي الله یو باسو چې دوی برا پورته نکړي شي دوباره قول ورته وای بلا ولنا وربي قسم دی زما پر ربانه لتوب سنتا صبح مخا را پورته کولې شي ثم لتنبؤن بیا بخامخ تاسو ته خبر درکړی شي بما پاسه باندې عملتم چې تاسو عمل کړل وذالک علی الله یسیر او دا کار په الله تعالی باندې آسان دی فامنون ایمان نوړی بالله په الله تعالی باندې او رسول دا په رسول باندې و نور الذی او پغرنا باندې انزلنا چې موږ را لګلې دا رڼا نه قران چې موږ را لګلې والله الله تعالی چې بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوي خبير خبردار دی یوم یجمعکم پاروس چې جمع کی تاسو لیو مل جمع پروز د جمع کول تاسو ذالک یوم التغابن د غروز د نقصان ښکارا کېدو دا روز د ګټنې او د بیلنې ده د ګټې او د بیلنې او من یؤمن بالله چا چې ایمان ور په الله تعالی باندې او عمل عمل یو کو صالح نیکو یکفر عنه نو معاف کی درب کی اوبرې جئی ختم بکی عنه ددن سیئات گناونه د ويدخله او داخل بکی دلر جناتن باغون تا تجری چی بیگی با من تاتل انهار داغی دلان دینی خرونام خالدین فیها میشوی پائے کیا بدن میشا میشا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی دے ډیر لوی ذالک الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی دا بره دے ډیر لوی والذین کسان کفروا چې کافران دي وکذبوا او دروژن کړی دي بیا تنا زمونږ آیتونه اولئک اصحاب النار دا دوزخیان دي خالدین فیها میشوی پدې کې وبئس المصير او ناکار زید د واپسای ما صاحب من مصیبت نه غچ رسیږي سه مصیبت نه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره رسیږي ما صاحب
نرسیږي من مصیبتن سے مصیبت نه الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی سره. ومن یؤمن بالله چا چې یقینو کو چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې یهدی قلبه مضبوط پکې زړه ده کلک پکې زړه ده یهدیه هدایت پکې خونه پکې قلبو د زړه ته. والله الله تعالی چې بكل شیء علیم پر شی باندې په ذات ته. واطیع الله حکم منید الله واطیع الرسول حکم منید پیغمبر. ان تولیتم نو کتاسو واپس شوي فإنما یقینا علی رسولنا البلاغ المبین زمون په پیغمبر باندې البلاغ رسول المبین اخکارا. الله والله تعالی چې لا اله الا هو نشره بل څوک حقدار د بندګۍ نشته څوک جتونه پوره کون کې الله بيد الله نه وعلى الله خاص الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون فقال چې ځان اسپاري مؤمنان. یا ایه الذین آمنوا مؤمنانو ان من ازواجکم یقینا زنه د بیبیانو تاسو نه زنه د خود تاسو نه او اولادکم او زنه د اولادونو تاسو نه دوون دشمنان دي لکم تاسو لا فاحذروهم د دوی نه ځان بچ کئ. وین تاسو کو چې تاسو معافي کوي او تاسو او ځان نانګار کوي ځان بشک کوي او تاسو مخ وړوي وتغفروا بخنه کوي فإن الله بشک الله تعالی چې غفور رحیم بهون کې مهربان دی. انما اموالکم یقین مالون استاسو اولادکم اولادون استاسو فتنه امتحان دی. والله والله تعالی چې عنده دی الله تعالی سره اجر عظیم اجر دی ډیر لوی ثواب دی ډیر لوی. فتقوا الله نو الله نو یریږي مستطاعتم سمچ استاسو طاقت وی واسمعوا واوري واطيعوا حکم منای وانفقوا خیرات کوي خرچ کوي خیرا لانفسکم دا به خیر وی استاسو د نفسونو لپاره دا به خوشی استاسو لپاره. ومن یقصوک چې بچ کړي شو شح نفسه د شومتیا د نفس د دنا فاولائک نو دا کسان هم المفلحون دوی کامیاب دي. ان تقرض الله چې قرض ورکوي تاسو الله لرا قرضن حسن قرض خستا یضاعف زیاد پکې تاسو لکم یضاعف لقرب زیاد کې لکم تاسو لا ويغفر لكم معافی بو کی تاسو ته والله والله تعالی چې شکور حلیم قدردان دی او صبرناک دی. عالم الغیب پویږي الله تعالی په غیب باندې د مخلوق او شهادت په حاضر باندې په ښکارو باندې په سرګندو باندې العزیز زور اور دی الحکیم حکمتونو والده.